د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو په دې ویډیو کې تاسو سره یو داسې واقعیا شریکوم چې یوې ښځې یعنی د یو واده کړي جنۍ مور یو ویب سایټ سره شریکه کړې ده او ټوله واقعیا بیان کړې چې د واده په لومړۍ شپه باندې د هغې لور سره څه کارونه وشول چې بیا هغه په ډیر بد حالت کې په ایمرجنسي کې په هسپتال کې وموندل شوه. د هغې د خولې ټوله واقعیا در سره شریکوم او دغه جنۍ اوس په څه حال ده ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو زیات وخت نن سبا داسې کیږي چې د واده په شپه باندې اکثره وخت په کورونو کې طلاق او یا داسې نور مسایل مخې ته راځي چې زیات وخت پکې جنکۍ هم وژل شوي دي. دغه ښځه واقعه بیانوي چې موږ غریبانان یو خو خپل لور ته مو ډېر ښه تربیت ورکړی و او په هغې باندې مو ښه سکول هم ویلی و چې موږ کره د دغه خلکو رشته راغله. موږ هم د دوی پوښتنه وکړه، ډېر ښه خلک وو او دوی هم زموږ معلومات وکړل. نو دا رشته چې الله تعالی ته منظوره وه وشوه او زموږ او د دوی ترمنځ دا رشته داري جوړه شوه چې بیا څه موده پس واده هم وشو. خو د واده په لومړۍ شپه باندې چې کله موږ خپله لور رخصت کړه نو بیا موږ ته په سهار کې معلومات وشول چې ستاسو لور په هسپتال کې په ایمرجنسي کې پرته ده او په یو ډېر دردونکي حالت کې ده. دغه ښځه وایي چې موږ کله زر تر زر ځان هسپتال ته ورسولو نو هلته موږ ته معلومه شوه چې په لور باندې به ډېر زیات ظلم شوی دی او تشدد پرې شوی دی چې په معلوماتو سره ډاکټر راته وویل چې ټوله واقعه داسې شوې ده چې د واده په شپه باندې ستاسو د لور د بکارت پرده نه وشلېدلې نو خاوند پرې دومره ظلم کړی دی او وهلې ټکولې ده چې د مرګ تر حده رسېدلې چې بیا د کور خلکو تر دې ځایه تر هسپتاله را رسولې. خو بیا هم خاوند یې کوشش کړی دی چې دا ووژني خو الله تعالی ورته ژوند ورکړی دی او د دې کیدای شي څه ژوند په دنیا باندې پاتې و. د هغې نه پس چې دا راوړل شوې نو د خاوند کورنۍ بیرته ترې نتلې ده او دا یې همداسې پرېښې ده چې د پلار د کور نمبر یې دلته پرېښی و. نو موږ ځکه تاسو سره رابطه وکړه. دغه ښځه وایي چې د دې خبرو اورېدو نه وروسته په ما باندې سر وچورلېدو او د دغه خلکو دپاره مې د الله تعالی نه ډېرې زیاتې بددعاوې او ښېرا وغوښتلې. یقینا چې دردونکې خبره ده ځکه چې دا خلک نن سبا هم هوښیار نه شول چې ډاکټران او عالمان بیا چغې وخي چې دغه د بکارت پرده هېڅکله هم د ښځې د پاکۍ او یا د ناپاکۍ هېڅ دلیل او ثبوت نشي کېدلی. خو دا خلک بیا هم په دې باندې اعتبار نه کوي او د خپل زړه خبرې مني چې زیات کورونه په دې باندې وران شوي دي او زیات وخت پکې ښځې هم وژل شوي دي. الله تعالی دې پښتنو ته پوهه ور په نصیب کړي چې داسې خودسره کارونو نه ځانونه وساتي. دوستانو دا وه د پښتو پوسټ چینل د نن ورځې ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډېره ډېره مننه.